دوه درې خښتې زیاتې لګوم خوند پکوم په دې فکر کې وژغ قرآن موږ ته وایي بل تؤثرون الحیات الدنیا تاسو د دنیا زندګي ته ترجیح ورکړی ده سوچ فکر دې ټول په دنیا کې بند دی ماښام بیده هم خوب نه درځي سوچ وړي څه ولا پیسې به مې څونه وګټي څونه به توان شي کانټینر خلاص کړی سهار لاس ورګرځي دی ټوله شپه ورته ویښ دی دا د دنیا څوکیداران دي هی هی ټوله شپه ورته ویښ دی کم موټر به مې پیسو خرڅ شي کم موټر به تاوان وکړي کم موټر به ګټه وکړي کم به څنګه وکړي کم به څنګه زموږ ټول زندګي په دې کې تېر شي د الله یاد د آخرت یاد دا خپل عمل برابروالی او د آخرت آبادي دا زموږ ټول څه یېره ده که نه یېره ده مه کوئ زندګي سبا کوئ د آخرت یاد وساتئ د آخرت یاد په څه ساتل کېږي نسخه هم د څه الله موږ ته وایي والآخرة خیر وابقه نسخه یې دا ده هغه کسان سره انډیوالي پیدا کړه چې هغوی سره آخرت یاد ورسره یې د داسې کسانو دا تجربه ده ورسه یو عالم متقي سړی د تجارانو په محفل کې کښېنوه 3 ورځې قدم قسم دې مې په خدای چې بیا سبا هم د ده سره د پیسو د سرمایې د زیاتولي شوق پیدا شي دا محول دی د علماو سره مینه پیدا که د علماو ته وخت ورکه په 4 ساعته کې نیم ساعت علم ته کښېنه چې هغه تا ته الله در یاد هغه ستا سوچ ما ته فروش کال یو کس راغلی ډېر غټ تاجر دی د دوبۍ سره راغلی و بیا زما سره پر واټساپ باندې رابطه وه راځه راته کښېنستې نو زما د ټیبل و څنګ ته راته ناست د ګوړۍ ناست خبرې را سره کولې دا سره داسې کښېښه بالا دا اوښکې راتوي شي زه حیران شوم چې دا اوس په څه شي جالي باره مې ورته وویل ما الله صاحب څه شي دی خیر خو به وي باره یې وژل والمفتي صاحب پر ژوند ته یې خوند واخیست زما د په ذات د خدای قسم یې کوم په دا 10 کاله دومره راحت او سکون لیدلي لکه دا یو ګړی ستا سره کښېنست دا کمال په ما کې نه دی زه مردار خور چې شي کمال په ما کې نه دی کمال په دغه دیني و نوراني ماحول کې دی په دغه کې چې سهار څخه قال الله قال رسول الله شروع شي در ماخستن در 12 بجو پورې د شپې پر 4 بجې باندې حافظان د قرآن راکښېني قرآن تلاوتونه شروع در دا بل 12 درې بجې پورې دغه نوراني ماحول دی که دی دې ته ځان راوله دې ته ځان وسپاره زړه دې منوره که زړه دې خوشحاله که زړه ته دې نور پیدا که د دنیا زنګو ځپلی دی زړه دې د دنیا زنګو تور کړی دی زړه دې تور دی الا بذکر الله تطمئن القلوب قرآن وایي چیرې زغلی په دنیا کې راحت نسته په پیسو کې راحت نسته په دولت کې نسته په مسافرۍ کې نسته د ملکو په میلو کې نسته الا خبردار اګاه اوسه بذکر الله تطمئن القلوب د خدای په ذکر باندې د الله په یاد باندې زړه اطمینان پیدا کړي آرام پیدا کړي سکون پیدا کړي داسې سکون پیدا کړي چې غمونه به دې ټول